یاره چې په دې پخو کې دا څاروی څوک ګرځوي مست په دې موده ډېر مازه خرابېږي خو چې زه راشم ما ښه دی ډاري کړي دا بیزه په کې چا دا چې د چا بیزه رانه وابولي سم دا بیزه د چا ده اوس پرې به راشي دي بیزې پسې نه بیا به ورسره ګپ لګم ټول پسه دې ګوره تباه کړو هله بیزه څه شوه دا بیزه چا وتړله چا وتړلې ده او هلکه څه کې تا د چا نه تپوس وکړې چې بیزه دی را بیزه زما ده زه به چا نه تپوس کوم وا څه شی بیزه خو ستا ده خو دا پاسه خو زما دی که نه دا خو ټول تباه که که نه دا ځناور ده راخطا شوی به یې که نه دا خو ځناور ده خو ته خو ځناور نه که نه څه وایې ما غراله مخ را به وغواړې څه شي ما نه ټیکه راکړه او ته څه شي ها بدماشي دې شي نه ما مه یاروه لا به دا ډز دار چا کار نه دی د ماله غیرت راکړه ناجي اکبر زوی رانه ولګېده تا څه وایې زویا بچی دې خلکو سره خو زموږ ډېر ښه وخت تېر شوی و دا خو تا زما په لمن باندې داغ ولګوه داغ د صفا کېدو نه دی اوس مالک صاحب مالک صاحب دا ما څه واورېده ستا د زوی نه خو زما دا امید نه و یاره دلاوره غلطي شوې ده خو بس اوس روغې څه چلو کوي مالک صاحب دا هر عالم خو ځکه چې پکې یو شرط ایښی دی یاره دلاوره شرطونه آسان دي څه شرط دی یا به پیسې یا به ځمکۍ مالک صاحب ای خو پکې سواره غواړي وایي که سوارې ته غاړه نږدی نو بیا به وایي دښمني کوو دا دې څه وایي دلاوره دا څه وایې دلاوره دا شرط خو د ډېر زیات ګران دی مالک صاحب اوس پکې هېڅ نه کېږي دکه دوه شرطونه دي یا به سوارې ته غاړه ږدي او یا به دښمنۍ ته غاړه ږدي مالک صاحب زه دن لاړم او تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ حاجي جرګې وال څه پیسه راوړه بې غیرته ستا د لاسه کلي واله ته پاتې رالمه اوس پکې هغوی سوره غواړي حاجي دښمنۍ ته غاړه ږدم خو سوارې ته غاړه نه ږدم بې غیرته کار دې ډېر ښکلی کړی دی که نه اوس پکې دښمنۍ هم کې حاجي خیر دی الله پرېږده اوس زه به خپله قرباني ورکړم ستاسو دپاره نه بچې ته به ولې دې ډلې لپاره قرباني ورکړې حاجي زه د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله به دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوي هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم